Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy and welcome to the 7th lesson of beginner class. Hope you all having a great time. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. یو ځل بیا Hope English Academy ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو beginner class شروع کړی دی، نو نن دغه beginner class اووم لیسن اووم درس دی. په دغه درس کې به موږ تاسو له ABC څخه دوه حروف نور راخلو چې M او N حروف دي. پر دغه حروفو باندې به موږ تاسو څو لغاتونه جوړوو چې په دغه لغاتونو کې به دغه حروف کارول شوي وي او دغه حروف موږ تاسو د ریډینګ، د رایټینګ او د سپیلینګ پریکټیس لپاره موږ تاسو لیکو او پر دغه باندې موږ تاسو غږیږو. نو که چیرته زموږ پر یوټیوب چینل باندې نوي یاست، موږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که چیرته دغه ویډیو پر فیسبوک پاڼه باندې ګورئ نو زموږ فیسبوک پاڼه حتما در سره فالو کړئ تر څو پرې زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي. او که چیرته څه نظر لرئ کولی شئ په کمنټ کې مو لاندې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ او که دغه ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره هم شیر کړئ. الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو اول ام حرف ته پر ام باندې درې لغاتونه جوړو، د هغه د ریډینګ او د سپیلینګ په اړه باندې موږ تاسو غږیږو. نو راځم فرض مثال زه دلته یو لغت لیکم چې ډېر عام لغت دی، لکه په اول سر کې چې ام راځي موبایل چې دی زه دلته اول په پښتو کې لیکم، بعد له هغه نه په انګلیسي حروفو باندې لیکم. راځم د میم لپاره اول چې دی ام لیکم، ځکه چې ما اواز یې نو ام لیکل کېږي. ام چې دی په دغه درو لینونه چې دي په دې کې به تاسو لیکلی شو. بیا چې دی د واو لپاره زه چې شي انتخابوم او چې دی د واو غوندې اواز ورکوي، او بیا چې د ب اواز دی، د ب لپاره موږ تاسو په انګلیش کې بی لرو. دغه دوه لغاتونه چې دي دوه حروفه، دا یو د آی معنا ورکوي سی دی ځکه چې آیل دی. نو آی چې دی دلته خپله لیکو او آخري کې چې دی د ل اواز دی، د ل لپاره موږ تاسو ایل لیکو او په اخر کې چې دی ای هم ورته لیکوسی شو. نو ای چې دی سایلنټ دی. په دغه ترتیب سره موږ تاسو باید چې هر لغت، مطلب دا نه دی چې ما په پښتو کې ولیکلو تاسو به مې ور په پښتو کې لیکئ او بعد له هغه نه به تاسو په انګلیسي باندې اړوئ. هغه لغت به تاسو په انګلیسي کې، د انګلیسي لغت به تاسو په پښتو کې په ذهن کې ولرئ، چې سره کم سره هغه لغت ویل کېږي، یا کوم لغت چې تاسو ته ویل کېږي هغه به تاسو په ذهن کې وساتئ چې د هغه لغت چې تاسو ته وویل سو د هغه لپاره باید چې تاسو کوم حروف ورته انتخاب کړئ. فرض مثال لکه دغه زه تاسو ته وایم موبایل ولیکئ، په دغه ترتیب د موبایل به یې ور په ذهن کې په پښتو کې ولیکئ چې دا څنګه لیکل کېږي. په دغه ترتیب سره به تاسو بیا انګلیسي حروف ورته انتخاب کړئ، بعد له هغه نه ستاسو املا بالکل مکمل صحیح راځي. راځم اوس دوم لغت ته. په دوم لغت کې هم همداسې یو نوم لیکم چې مان کې دی. اول راځم دلته په پښتو کې لیکم مان کې، ګوره دا رقم موږ تاسو په پښتو کې لیکو. نو اوس راځم دلته په انګلیش کې لیکم، دغه چې په پښتو باندې دغه انګلیسي لغت لیکل شوی دی، راځم دلته په انګلیسي حروف باندې لیکم. ګوره دغه لغتونه ما تاسو ویلي اوسې شو، که په دغه ترتیب سره موږ تاسې له غوندې کوږ ولیکو، خصوصا د غټ حروف، نو دا بیا ډېر ښایسته راځي. راځم دلته د الف لپاره موږ تاسو ویلي چې او کارول کېږي، بیا چې دی ان کارول کېږي، بیا چې دی کې کارول کېږي. په دغه ترتیب سره موږ تاسو چې شي لیکو مان کې، ګوره ام او ان کې ای او په اخر کې هم وای. دا څنګه ویل کېږي؟ مان کې. راځم همداسې دریم لغت ته. دریم لغت چې دی مارنینګ دی. مارنینګ چې دی په انګلیسي کې سهار ته ویل کېږي. دا رقم ما په پښتو کې ولیکلو. راځم به هم په دغه ترتیب سره دا کوم حروف ما ورته انتخاب کړل، په دغه ترتیب سره به موږ تاسو په انګلیش باندې هم ولیکو. د ما اواز لپاره موږ تاسو ام کاروو، همداسې د آ لپاره موږ تاسو او کاروو، د را لپاره موږ تاسو ار کاروو، د ان لپاره ان، د نون اواز لپاره ان کارول کېږي، او بیا داسې د ی لپاره موږ تاسو آی کاروو. بیا همداسې د نا اواز دی، د نا اواز لپاره ان، او
په آخر کې ګاف دی، د ګاف لپاره موږ تاسو جی کاروو. په دغه ترتیب سره ګوره موږ تاسو په انګلیش کې لیکلی څه شو، دا ام سو، دا او سو، دا آر سو، دا ان سو، دا آی سو، دا ان دی، په آخر کې هم جی دی چې د ګ آواز ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ مارنینګ، په آخر کې جی دی چې د ګ آواز ورکوي. څه شو؟ په دغه ترتیب سره موږ تاسو هر لغت هر لفظ وویلی شو. دغه لغت چې ما ولیکلو په دې کې هم ان کارول شوی دی او هم ام کارول شوی دی. ګوره دا درکړم ویل کېږي never، never، mind. صحیح شو؟ یعنی هر لغت چې تاسې وینئ د هغه لپاره به آواز ورته انتخابوئ او دغه آوازونه به سره یوځای کوئ. او که چیرته چا لغت درته وویلی تاسو به هغه لغت په ذهن کې ورنیسئ چې دا لغت ماته څنګه لغت وویلی، هغه لغت آوازونه به تاسې تعقیبوئ او د هغه د آوازو لپاره به خپل توري ورته انتخابوئ. په دغه ترتیب سره تاسو ډېر اسانه املا زده کولی سئ. په دغه ترتیب سره په پښتو کې هم لیکل کېږي. نو اوس راځم دوهم لغت ته چې پر ان باندې جوړو. که تاسو یو څوک ووایي چې دغه لغت چې لیکل شوی دی دا تاسو ووایي، نو په دغه ترتیب سره به یې ګوره وایاست. دا ان دی د نه آواز ورکوي، ای ده د ای خپل آواز ورکوي، دا دوه حرفه نو څه معنا ورکوي؟ نه. صحیح شو؟ په دغه ترتیب سره دا دوه حرفه ویل کېږي. بیا دغه درې حرفه بیا ووایاست. د هر لغت په اخر کې چې ای وي دغه ای سایلنټ وي. صحیح شو؟ نو دا موږ تاسو ویلي وو چې هر کله له ټي نه بعد یو راسي بیا دغه ټي چې دی د چا آواز ورکوي. صحیح شو؟ ځکه چې دلته له ټي نه بعد یو دی او د یو نه بعد آر دی. صحیح شو؟ او په اخر کې هم ای دی. نو دا ټي دلته د چا آواز ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ نیچر راځي موږ تاسو په پښتو کې هم لیکو. نو اوس راځم دریم لغت اخرنی لغت دی. دغه لغت به تاسو بیرته په کمنټ کې هم ولیکئ. دغه لغت که تاسو څوک ولیکي دا به تاسو داسې وایاست څه دی؟ ان چې دی د نه آواز ورکوي، آ چې دی خپل آی آواز ورکوي او سی چې دی دلته د سا آواز ورکوي په دې خاطر باندې چې مخته ای دی او دغه ای چې دی بیا سایلنټ آواز لري. نو دا څنګه ویل کېږي؟ دغه درې حروفو ویل کېږي نایس. راځم دلته په پښتو کې زه تاسو لیکم. چې په انګلیسي باندې لیکلي دي دغه به بیرته تاسو په پښتو حروفو باندې ولیکئ او دغه انګلیسي لغتونه چې په پښتو حروفو باندې لیکل شوي دي تاسو به بیرته په انګلیسي حروفو باندې واړوئ، په انګلیسي حروفو باندې ولیکئ. د یو بهترین پریکټیس او بهترین تمرین دی ستاسو لپاره چې ستاسو د املا او د ریډینګ د سپیلینګ دغه مشکلات در حل کولی سي. نو تر راتلونکي ویډیوګانو مو په سپیشل رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله حافظ.